په 2023 کال کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ کې د افغان لوبډلې د لوبو تاریخونه معلوم سول. یعنې افغان لوبډله به په کوم تاریخ له کومې لوبډلې سره لوبه ترسره کوي دغه پرون معلوم سول. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې پکله پوره معلومات درکړم. افغان لوبډله به په دغه نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د یوګانډا لوبډلې په وړاندې د جون میاشتې په 3 نیټه ترسره کوي. په دغه نړیوال جام کې به افغان لوبډله بیا خپله دومه لوبه د نیوزیلند لوبډلې په وړاندې ترسره کوي چې دغه لوبه د جون میاشتې په 9 نیټه باندې بیا وي. او د نړیوال جام په 3 لوبه کې به افغان لوبډله بیا د پنجي لوبډلې په وړاندې لوبه ترسره کوي. د دغه لوبې تاریخ بیا د جون میاشتې 14 نیټه ده. او په نړیوال جام کې به افغان لوبډله په ګروپي پړاو کې خپله وروستۍ لوبه بیا د ویسټ انډیز لوبډلې په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې ترمنځ به دغه لوبه د جون میاشتې په 18 نیټه بیا ترسره سي. د 2023 کال کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه په ویسټ انډیز او امریکا کې پیل شي. د دغه نړیوال جام لومړۍ لوبه د امریکا او ویسټ انډیز لوبډلې ترمنځ وي. په دغه نړیوال جام کې د دوه سختو رقیبانو یعنې پاکستان او هندوستان لوبډلې ترمنځ به بیا لوبه د جون میاشتې په 9 نیټه باندې ترسره سي.